اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ ټول پښتنو د زړه د کومي زما سلامونه واخلئ. الله مو تل ښاد او آباد لره. پښتنو، نن به مونږه پر رښتینې خوددارۍ، ازادۍ او پرمختګ یو څو خبرې کوو او د هغې اړخ ته د اولني ګام اخیستو دپاره به یو څو خبرې کوو. پښتنو، زما په نظر کې د رښتینې خوددارۍ، ازادۍ او پرمختګ اړخ ته اولنی ګام په خپله خاوره، په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه ده. نو راځئ پښتنو چې تر خپل منځه ټول اختلافات یو اړخ ته کړو او په خپله خاوره د رښتینې خوددارۍ، ازادۍ او پرمختګ دپاره خپلو ماشومانو ته په خپله پښتو ژبه کې د بنیادي زده کړې بنیاد کېږدو. د نړۍ ټول خودداره قومونه که موږ وګورو، نو خودداره قومونه او ملکونه که موږ وګورو، نو هغه په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي او دا د هغې د خوددارۍ یو ثبوت هم دی او د پوهې ثبوت هم دی. د نړۍ ټول رښتیني آزاد قومونه که موږ وګورو، نو هغوی په خپله خاوره خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه ورکوي او دا د هغوی د رښتیني ازادۍ هغه نښه هم ده. دغه شان که موږ د نړۍ پرمختللي قومونه وګورو په دنیا کې، نو د هغوی په خاوره باندې په خپله ژبه کې زده کړه ده، په خاصه توګه بنیادي زده کړه د هغوی په خپله ژبه کې ده. نو ثابته دا شوه چې که مونږه یو خودداره، آزاد او پرمختللی قوم جوړېدل غواړو، نو اولنی ګام به زمونږه په خپله ژبه کې د زده کړې طرف ته وي. نو یو ځل به زه بیا ووایم پښتنو، راځئ چې تر خپل منځه د اختلافات لرې کړو. د فرقوي اختلافات وي، که هغه نظامی اختلافات وي، که هغه نور څه اختلافات وي، د پاټو اختلافات وي، راځئ چې دا یو اړخ ته کړو او په خپله خاوره د خوددارۍ، ازادۍ او پرمختګ اړخ ته یو ګام واخلو او ګام چې دی نو په خپله ژبه کې زده کړه ده. دا یاد ساتئ چې په خپله ژبه کې زده کړې سره مطلب دا نه دی چې موږ د نورو ژبو نه نفرت کوو یا د نورو قومونو نه نفرت کوو. د نړۍ یو ترقي یافته ملک داسې نشته، قوم داسې نشته چې په خپله خاوره په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه ورکوي. د نړۍ یو خودداره ملک یا قوم داسې نشته دی چې هغه په خپله خاوره په خپله ژبه کې په پردۍ ژبه کې زده کړه ورکوي. نو موږ بیا ولې داسې کوو؟ آیا موږ له نه ده پکار چې موږ خپل قوم د خوددارۍ، ازادۍ او پرمختګ طرف ته بوځو؟ نو زه به د زړه د خلاصه چې دی نو خپلو پښتنو ته دا پیغام ورکوم، ورکوم چې یاره راځئ چې خپل ترمنځ چې کوم اختلافات دي زموږه، که هغه زمونږ نظریاتي اختلافات دي، که هغه زمونږه نور څه د پاټو اختلافات دي، راځئ چې تر خپل منځه دغه اختلافات یو اړخ ته کړو او د دې حقیقي خوددارۍ، پرمختګ او ازادۍ طرف ته د اولنی ګام واخلو. که تاسو ته داسې څه قوم ښکاري یا ملک ښکاري چې هغه حقیقي آزاد، خودداره او پرمختللی دی او د هغه په خپله خاوره په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه د خپلو ماشومانو ته په پردۍ ژبه کې زده کړه ورکوي او تاسو هم وایئ چې یاره دا ممکن ده چې په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړې سره یو قوم په حقیقي معنو خودداره، آزاد او پرمختللی جوړېدی شي، نو ما ته خو داسې نه ښکاري او ممکن هم نه ده. نورونو، زه او زما ملګري چې دی نو د دې اختلاف د ختمولو دپاره اولنی ګام په خپله دغه کوو چې یاره راځئ چې دا ټولنیزه او نظریاتي اختلافات وغیره دا به د سر نه یو اړخ ته کېږدو
او د خپل قوم د یووالي امن او پرمختګ د خاطره د خودداري ازادۍ او پرمختګ د خاطره به مونږه د پرمختګ طرف ته څنګه چې نور خلک نور قومونه د نړۍ رسېږي په خپله خاوره په خپله ژبه کې د زده کړې طرف ته دا یو ګام چې دی دا به همدا په خپله ژبه کې زده کړه چې دا نو دا زموږ د قوم د تړون دپاره د امن دپاره پرمختګ دپاره لازم هم ده تړون خو چونکې زموږ ژبه ده او پښتون قوم چې څومره په خپل ژبې سره تړلی وي دومره به هغه د یو بل سره تړلی وي امن که تاسو وګورئ نو د دې سره د پوهې ډېر لوی کردار دی یو قوم کې چې پوهه وي نو هغه امن طرف ته خامخا زور کوي او څوک یې غولولی نشي نو او پوهه چې دی نو دا په خپله ژبه کې د زده کړې سره هغه لازم تړلې ده پوهه په خپله ژبه کې زده کړې سره راځي او ځکه د نړۍ ټول سکالران وغیره په دې باندې قانع دي چې یاره په خپله ژبه کې زده کړې سره پوهه راځي دغه شانتې پرمختګ تر څو چې موږ په ساینسي او په دې علومو باندې پوهه نه یو تر هغې موږ د ساینس او ټکنالوژۍ په لار کې مخکې نشو تللی نو که موږ په ساینس او ټکنالوژۍ لار کې هم مخکې تلل غواړو نو دغه علمونه به موږ په خپله ژبه کې زده کوو او په دغه علمونو به ځان پوهه کوو نو موږ به د پرمختګ په لار روانېږو یو ځل به زه بیا ووایم چې راځئ پښتنو تر خپل منځه ټول اختلافات یو اړخته کړو او په خپله خاوره د رښتینې خوددارۍ ازادۍ او پرمختګ دپاره خپلو ماشومانو ته په خپله پښتو ژبه کې د بنیادي زده کړې دپاره بنیاد کېږدو هغه بنیاد زموږ ستاسو تړون دی زموږ ستاسو په منځ کې چې دی نو د دې کار دپاره هغه دا منل دي چې دا زموږ د خوددارۍ حقیقي ازادۍ او پرمختګ اولنی ګام دی دا نه یم چې همدا ټول هر څه دې سره تړلي دي خو دا اولنی ګام دی ځکه چې په خپله ژبه کې زده کړې سره پوهه تړلې ده بیل وجود تړلی دی تړون تړلی دی نو زه تاسو ته خواست کوم چې راځئ چې خپلو ماشومانو ته په خپله خاوره باندې د بنیادي زده کړې دا بنیاد کېږدو کامران منګل ورور وایي چې ژبه د یو انسان بنسټیز پیژند دی کامران منګل وروره ستړی مه شئ الله مو ښاد او آباد لره او حقیقت دغه دی چې دا د بنیاد دی دا بنسټ دی که چېرې مونږ د پښتون قوم هغه حقیقي خودداري ازادي او پرمختګ غواړو نو مونږ به خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې د زده کړې دا بنسټ ږدو دا بنیاد به ږدو او دې دپاره زما په خیال خو مونږ له پکار دي چې هر ګوندواله چې دی هغه د خپل نظریاتي او نور شر دغه چې دی دا به یو وخت کېږدو زه به که تاسو وایئ چې دا مو وایه تر هغې پورې تر څو پورې چې موږ په خپله ژبه کې د زده کړې دغه نه دی پوره کړې په سر سترګو موږ به د هغې دپاره هغه شان ګام کېږدو که ما سره د پښتونخوا د حکومت او نورې پارټیانې دا ومني چې یاره په خپله ژبه کې زده کړه چې دی دا میشن د سره مونږ پوره کوو دغه کوو نورې خبرې فی الحال نورو خبرو چپ شه په سر سترګو چپ کېږم ډېر نو دغه شانتې که نورم زما نور سیاسي ګوندونو مشران کشران چې دی هغوی د دې رښتینې خوددارۍ ازادۍ او پرمختګ دپاره ما سره د دې پښتو ژبه کې د زده کړې بنیاد دپاره رامخکې کېږي یا همدغه کې څوک رامخکې کېږي زه او زما ملګري ورسره ودرېږو په سر سترګو ودرېږو زموږ مقصد چې دی نو هغه د پښتون قوم حقیقي هغه خودداري ده ازادي ده او پرمختګ دی زموږ مقصد چې دی نو هغه مشري یا دغه نه ده دغه وجه ده چې موږ د ووټ د سیاست یا د پارلمان د سیاست نه هم ځان لرې ساتلی دی موږ د یو استاذ کردار ادا کول غواړو موږ د یو لارښود کردار دا تحریک کول غواړي او انشاءالله چې دغه به کوو نو همدغه بیا به موږ که خیري منت کوو چې خدای ته وګورئ راځئ چې د دې په خپله ژبه کې په دې خپله خاوره په د بنیادي زده کړې دا بنیاد کېږدو
دا ډیر اهم دی زموږ د خوددارۍ زموږ د حقیقي ازادۍ او پرمختګ لپاره ډیر اهم دی موږ په نړۍ کې پښتانه چې یو دا موږ تړلې کېږو دې سره فهیم وردګ ورور وایي چې د عباسین او مارګلین تر امو پورې د ټول پښتون افغان قام په ژوند او ناموس ننګ وکړي د کابل پیښور وزیرستان او کندهار د پښتون افغان وژنو جنایتونو هم وغندئ او د ټولو قاتلانو محاکمه او مظلومانو ته عدالت او پور وغواړئ د افغان ژغورنې په لور فهیم وردګ صاحب ستړي مشي خوشاله اوسئ ان شاء الله چې داسې دا چې ډیر څه به کول غواړي کله کله خو زه وایم چې یاره زما سره سل دی راله نور هم واخلي خو په پښتنه خاوره دی د پښتو او پښتون اختیار راکړي نو اهم زما په نظر کې چې دی نو په خپله خاوره په خپله پښتنه خاوره د پښتو او پښتون اختیار دی او د هغې دپاره زما په نظر کې دا په خپله ژبه کې دا زده کړه چې دا د دې بنیاد ښودل ډېر لازم دي دا عمده شی چې دی دا به زموږ پښتون قوم خپلو کې تړي زموږ پښتون قوم د پښتون قوم د بیل پیژندلو به ژوندۍ ساتي او په خپله سوچ وکړي چې که په خپله خاوره زموږ خپل اختیار راغو د پښتنو په خاوره د پښتو او پښتون اختیار راغو نو بیا څوک شته چې هغه به په نړۍ کې په پښتون ظلم وکړي او داسې به پاتې شي نو دغه رښتینې خوددارۍ ازادۍ او پرمختګ طرف ته ګام ایښودل ډېر لازم دي نو مننه به وي چې یاره تاسو موږ سره په دې کې زه یم چې ټول پښتانه ملګري چې دی موږ سره نه بلکې موږ دې ورسره شو خیر دی خو چې دې دپاره ګام پورته کړو زړه د خلاصه حبیب خان ورور وایي چې سلامونه ډېر ښه د دنیا خلک ټول په خپله ژبه کې زده کړه کوي موږ هم باید په خپله ژبه کې تعلیم وکړو حبیب خان وروره ډېر ډېر سلامونه الله دې ښاد او آباد لره وعلیکم السلام حقیقت هم دغه دی چې په نړۍ کې یو خودداره یو حقیقي آزاد پرمختللی قوم داسې نشته یا ملک داسې نشته دی چې په خپله خاوره خپلو ماشومانو ته په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه ورکوي او هغه خودداره وي یا چې دی نو حقیقي آزاد وي او هغه پرمختللی وي نو د دې نه انکار نشته دی د دې نه څوک هم انکار نشي کولی خو بیا نه پوهېږو چې ولې زمونږ که مشران دي هغه په پردۍ ژبه کې زده کړې ته مجبور دي او زمونږ کشران دي نو هغه هم د مشرانو خبرې ته غلطه نه وایي مشرانو ته داسې نه وایي چې دا ولې چې په ټوله نړۍ کې خو داسې نه ده بیا موږ ته ولې داسې زمونږ بیله پېژنګلو زمونږ وجود چې دی نو دا ولې ختمولی کېږي لګیا دی نو زما په خیال خو دا خبره د دې ټولو پاټو د غړو ته کول غواړي کوم چې په ناپوهۍ کې د خپلو مشرانو د بعضې غلطو فیصلو داسې غلطو فیصلو چې هغه د قوم بیل وجود ورکولی شي ورکېږي لګیا دی نو خدای ته وګورئ چې دا کشران پوهول غواړي د دوی خلکو سره لږ چې دا څه کوئ تاسو لګیایي که نه عبدالسمی خان سمی وایي چې د پښتو د پرمختګ دپاره موږ له خپل یو چینل پکار دی چې موږ په اسانه باندې خپل غږ ورسوو عبدالسمی خان سمی صاحب تاسو وایي چې چینل یو پکار دی زه ډېر چینلې پکار دي او ځکه چې پښتانه د الله شکر دی ښه ډېر دي او غږ رسول خو چې څه موږ سره شته هغې نه خو کار واخلو که نه داسې تاسو به دا وړه خبره ښکاري خو یاد ساتئ چې د قوم د بیلې پېژنګلو سره په خپله ژبه کې د زده کړې دا ډېر اهم تړلی دی نو بیا به زه وایم چې یاره رښتینې خوددارۍ ازادۍ او پرمختګ دپاره په خپله ژبه کې دا زده کړه چې ده نو دا اولنۍ پوړۍ ده او تر څو چې موږ دا پوړۍ نه ده په دې موږ بره نه یو ختلي نو نه د پوهه شته نه امن شته نه پرمختګ شته نه تړون شته بلکې دا به ورو ورو ختمیږي د تړون دا سوچ چې دی که نه دا به ورو ورو کمیږي تر څو چې زموږ دا ژبه څنګه ورو ورو د تعلیم او دغه نه ختمیږي دغه شانتې به زموږ ترمنځ تړون هم ورو ورو کمیږي زموږ پوهه زموږ په قومي توګه هغه خودداري ازادي او پرمختګ به هم اوبه یوسي
نو په خپل ژبه کې دا زده کړه چې دا د دې بنیاد ایښودل لازم دي. عمران بابک صاحب وایي چې ډاکټر خان لالا څه وخت مخکې چې پریس کلب کې د ډاکټر خان تحریک لخوا کومه غونډه شوې وه د پښتنو د زړونو د تړون، نن خو هغه تړون انشاءالله په پښتنو کې را پیدا شو، ځکه چې په لر او بر پښتنو کې احساس را پیدا شو چې د خپلو پښتنو په درد او غم کې سره شریک شول، او همدا د پښتنو د بقا یوازینۍ لاره ده چې په خپلو کې سره یو شي. عمران بابک رو را خوشاله اوسې، الله دې ښاد او آباد لره. او دا حقیقت دی چې د زړونو تړون دغه د یو بل پوښتنې سره راځي، او د تیر 12 کالو راسي چې موږ هم دغه چغې وباسو چې د زړونو تړون چې دی د دې لپاره د یو بل پوښتنې تر پاسېدل لازم دي. نو هغه موږ ولیدل، دا خو یو جلک دی، دا خو یو دغه دی. ان شاء الله زه وینم نور به که خیري غټ داسې دغه به وګورئ چې د یو بل پوښتنې ته به انشاءالله پښتانه راپاسي او موږ به ورته خوشحالېږو که خیري. نو الله دې وکړي چې نور اوس به ورو د دې کوم چې دا په خپله ژبه کې زده کړه ده، کوم چې په خپل وسایلو اولنی اختیار دی، کوم چې په پښتنه خاوره د پښتون او پښتو اختیار دی، د دې لپاره به انشاءالله چې دا پښتانه رایو کېږي، راپاسي به، او د دې لپاره به غږ پورته کوي، او موږ به که خیري د خوشحالۍ نه من غټېږو که خیري. الله مو خان لره. سلامونه را لېږلي ډېرو ملګرو، نومونه خو یې ګرانه ده لوستل، ډېرو ملګرو سلامونه را لېږلي. څونه ملګرو چې سلامونه راستولي دي، وعلیکم السلام. ملګرو دا یو دغه کوي، یو کوشش وکړي چې یاره موږ په خپله ژبه کې د زده کړې دپاره څه ګامونه پورته کړو، څه داسې د خپلو کې څه داسې تړون وکړو چې دا یو حقیقي معنو کې خوددارۍ، ازادۍ او ترقۍ طرف ته پښتون قوم یوسي. او په خپله ژبه کې د بنیادي زده کړې بنیاد ایښودل چې دی، نو دې دپاره د هر قسمه اختلافات پکار دي چې موږ د لرې کړو. نور صحیح ده چې نور کارونه به مو سره کوو، داسې نه ده چې خپلو کې به د یو بل پوښتنې ته راپاسو، ځکه چې دغه د زړونو تړون دپاره اهم دی. او زړونو تړون چې ني، نو قوم چې دی نو هغه بیا قوم پاتې نشي. زړونو تړون لازم دی. نو زړه خو مې ډېر څه غواړي چې ډېر څه، خو بهتر دا ده چې موږ چې دی نو په خپلو ژبه کې د زده کړې دا عمل چې دی نو دا شروع کړو. او د دې لپاره په کوم چې زموږ ګوندونه دي، کوم چې زموږ سوشل میډیا دا فیسبوک دی وغیره نور چې دی، په دې باندې موږ کار وکړو. او پښتانه چې کوم ناپوهه زموږ وروڼه دي چې هغوی مو پوه کړو چې دا زموږ د حقیقي خوددارۍ، ازادۍ او پرمختګ دپاره یو لازم ګام دی چې موږ یې واخلو. که موږ په خپله ژبه کې د زده کړې دا ګام واغستو، نو دا یاد ساتئ چې زموږ بیله پېژندګلو به تر ډېره مودې پورې ژوندی پاتې شي، او موږ به د حقیقي پرمختګ یووالي طرف ته روان شو. نو سردار نگزاد احمدزی صاحب وایي چې محترم ډاکټر صاحب سلامونه، ستاسو هلې ځلې د قدر وړ دي، خدای تاسو ته بریالي لري. په پښتو لیکل او لوستل او خصوصا خبرې کول ډېر مهم دي د پښتنو لپاره. تر څو چې په پښتنو کې پښتونولي ټینګه نشي، تر هغو پورې موږ نشو بریالي کېدی. سردار نگزاد احمدزی. سردار نگزاد احمدزی صاحب ډېره مننه، او هر کله راشئ، خوشحاله اوسئ. دا حقیقت دی چې په خپله ژبه کې زده کړه چې دا د قومي یووالي، امن او پرمختګ سره سره د قوم د بیل وجود دپاره لازم ده، او د هغې هغه وس دپاره ډېر لازم ده. د دې سره دا د یو په خپله خاوره د پښتون او د پښتو اختیار دپاره یو عملي ګام دی. که دا مونږ واغستو، نو مونږ به په پښتنه خاوره د پښتون هغه وس طرف ته لاړ شو. او که پښتون په قومي توګه په قومي توګه وس راغو، نو یاد ساتئ چې د پښتون ژوند هم بچ شو،
د پښتون وسایل هم بچ شول، د پښتون بیل وجود هم بچ شو. په پښتون به بیا څوک داسې دا څه چې روان دي چې اوس خدای خبر چې څه دي، خو په موږ باندې کمی کمی لوبې کوي او بیا به دا ممکن نه وي. نو یو ځل بیا زه تاسو ته خواست کوم چې راځئ چې د خپل ترمنځ چې کوم اختلافات دي او خلکو ته هم دا ووایو چې د خپل منځ د خپل اختلافات چې دي دا یو اړخته کوي او په خپله خاوره د رښتینې خوددارۍ، ازادۍ او پرمختګ دپاره خپل ماشومانو ته په خپله پښتو ژبه کې د بنیادي زده کړې هغه بنیاد کېږدئ. او دا دومره ګران کار نه دی. دلته په دې سیند صوبه کې چې دی په خپله ژبه کې زده کړه ده. نور قومونه وګورئ داسې په نړۍ کې په خپله ژبه کې زده کړه ده. د هغې سره زمونږ یو نه یوازې زموږ ژبه به بچ شي بلکې زمونږ هغه پښتون قوم بیل وجود به دغه شي مونږ تړلي، زمونږ تړون به هم اسان شي. زمونږ چې دی نو د نړۍ ټول پښتانه به په خپل منځ کې تړون بیا هغه یو لار به جوړه شي. نو که په دې خاوره په پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه رایج شوه، ګام کې ښودلی شو، بنیاد کې ښودلی شو، نو تر ډېرې مودې په سوونو کالو دا د پښتنو هغه مرکز شو، دغه شو او پښتون بیل وجود چې دی نو دا به تر ډېرې مودې پورې بیا څوک نشي ورکولی که خیر نو ګام یې ښودل غواړي. او دا زمونږ آئیني حق دی، نړیوال حق دی. دا زمونږ د ماشومانو سره که زموږ ماشومانو ته که دا نه ورکړی کېږي نو دا ظلم دی او د دې ظلم نه به دا منې کوو، دا خلک به منې کوو. دا صلاح کبیر رور وایي چې د باچا خان ټرست ولې پښتو کې زده کړه نه ورکوي؟ کبیر خان رور صلاح کبیر روره د باچا خان ټرست چې دی نو هغه په پښتو ژبه کې زده کړه ولې نه ورکوي. ما به خیال کړ دا د باچا خان ټرست والو نه تپوس کول غواړي چې اخر څه وجه ده چې باچا خان صاحب خو چې دی نو هغوی د پښتو او پښتون د اختیار دپاره کار کړی او په پښتو ژبه کې د زده کړې دپاره کوششونه هم کړي او بیا ولې د هغه په نوم باندې داسې حالات روان دي. نو زه به ترې هم تپوس کوم او تاسو ته هم چې دی نو تپوس کوئ. دا ښه خبره ده. هر رور کې چې دی څه نه څه کمی کېدی شي د هغې پوښتنه پکار ده، د هغې هغه مخنیوی پکار دی او انشاءالله چې کوو به ښه کېږي. عبدالقدیر ترکی صاحب وایي چې ډاکټر صاحب ځینې پښتانه د پښتو پرمختګ نه غواړي، ولې؟ عبدالقدیر ترکی صاحب ترکی صاحب دا تاسو چې کومه خبرو کا الله دې وکړي چې دا احساس چې دی هغه خلکو ته موشي چې کوم چې دی نو په خپله خاوره په خپله ژبه کې د زده کړې خلاف دي، د خپل پښتون قوم د مخنیوي خلاف دي او دا حقیقت دی، داسې شته هم، د دې نه انکار نشته دی چې داسې خلک نشته دی. هغه زه وایم چې یاره د خپل مشر هغه خبرې ته غلط رد کولی نشي. که مشر یې نن وایي چې یاره پښتو ژبه کې زده کړه چې دی نو دا ښه خبره نه ده او که سبا له هغه وایي چې دا ښه خبره ده نو ته به وګورې چې دی وایي چې ډېره خبره ښه خبره ده. اوس زما مشر وایي نو دا ښه خبره ده. ګورې حقیقت تسلیمول چې دی، رښتیا تسلیمول چې دی نو دې دپاره پکار دی چې موږ آزاد شو. موږ د یو لیډر ته ووټ ورکوو نو دې مطلب دا نه دی چې موږ د هغه غلامان یو، هغه چې هر څه وایي هغه به موږ منو که نه. موږ له پکار دی چې نړۍ ته وګورو، نړۍ دنیا کې چې دی څه روان دي، د دنیا ترقي یافته قومونو ته وګورو، خودداره قومونو ته وګورو، حقیقي آزاد قومونو ته وګورو چې دا هغوی په خپله خاوره خپلو بچو ته کوم رنګ نظام تعلیم په کومه ژبه کې نظام تعلیم ورکوي. او حقیقت هم دغه دی چې د نړۍ ټول خودداره، آزاد او پرمختللي قومونه چې دي په خپله خاوره خپلو بچو ته هم په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه ورکوي او دغه بنیاد موږ ته مې ښودل پکار دی. سردار نګزاد صاحب یو ځل بیا وایي چې زه په هالنډ کې ژوند کوم، د دوی ټول وګړي د پښتنو څلورمه حصه هم نه دي، خو دوی په خپله ژبه په میلیونونو مصرف کوي ځکه چې ژبه د دوی هویت دی. سردار صاحب ښکلې خبره مو وکړه. یوازې هالنډ نه، داسې نور په دې یورپ کې واړه واړه قومونه به وي چې هغوی ډېر مصرف کوي په دې خبره چې یاره په خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه زده کړه ورکړي. وجه دا ده چې خپل بیله پېژندلو، بیل وجود
قایم ساتل چې دی دا ډیر اهم دي. ځکه ما وویل چې ما سره زه چې اول زه ما سره دې زما سل نور هم واخلي سرونه، خو ما ته دې په خپله خاوره د پښتون اختیار راکړي. او زما په نظر کې دغه ډیر اهم دی. زما په نظر کې زما سر اهم نه دی. یا ځکه زه وایم چې یاره خپله بیله پېژنګلو، خپله خودداري، خپل ازادي، خپل پرمختګ دا به حاصلول غواړي. که چېرته مونږ خپله خاوره د خپلې پښتون اختیار واغوستو نو د پښتون قوم وس به راشي. او که پښتون قوم ته قومي وس میلاو شو نو دا بیا به زموږ وجنه چې دی نو داسې نه وي، بیا به زموږ حقوق داسې نه خوړلی کېږي، بیا به زموږ کورونه داسې نه ورانېنه کېږي، بیا به موږ داسې بې کوره کېږو نه، بیا به زموږ چې دی نو وسایل داسې تالان کېږي نه. نو هغه قومي وس دپاره به ورو ګام اږدو. او زما په نظر کې دا بنیادي ګام چې دی نو دا په خپله ژبه کې زده کړه دی چې دا زموږ یو خو آئیني او یو آئیني حکم دی، نړیوال حکم دی، مذهبي حکم دی. زموږ په هر لحاظ سره دا زموږ د دې نه موږ څوک نشي منع کولی. خو په موږ چې خپل پښتانه په دې باندې قانع کړو، خپل پښتانه په دې پوه کړو چې یاره د اغیارو دلالان چې کوم زموږ هغوی مشران کړي دي او هغوی په موږ باندې د اغیارو هغه دغه راولي، پردۍ ژبې په موږ مسلط کړي دي، پردۍ دستوري په موږ مسلط کړي دي چې هغه موږ پوهه کړو د خپل پښتانه غړي چې دي چې دغه د اغیارو دلالانو پېژني او په دې پسې مو ودرېږي. ځکه چې دا تاسو بیله پېژنګلو ورکوي لګیا دي. سهراج مومند صاحب وایي چې ستاسو خبره خو ټیک د مشره، خو زمونږ په ملک کې خو صرف پښتانه نه دي، ډېر قومونه پکې اوسېږي. که صرف پښتونخوا کې تعلیم خپل زبان کې شي نو بیا پښتانه به ژوند ګران شي، پښتانه به ژوند ګران شي. سراج مومند صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه نو دا داسې ښکاري داسې ده نه. یو خبره خو په سند کې په سندۍ ژبه کې زده کړه ده، او بله که یو پښتون چې دی په خپله ژبه کې زده کړه وکړي نو دا به څنګه دغه نه کړ شي. ګورئ کوم چې نور قومونه دي د نړۍ هغه په خپله ژبه کې زده کړه کوي او د نړۍ دغه لپاره دا نورې ژبې چې د ژبې په توګه زده کوي. مونږ پښتو ژبه کې که زده کړه وکړو او نورې اهمې ژبې چې دی د ژبې په توګه زده کړو نو موږ به د دنیا سره تړلي یو، خپل بیل وجود به هم زموږ قایم وي او پرمختګ به وکړو. نو لږ داسې په خپله غور وکړه چې داسې څه شته دی نه. په دنیا کې داسې ډېر ملکونه داسې دي چې هغه هلته کې څو ژبې چې دی نو هغه سرکاري دي او په څو ژبو کې چې دی نو نظام تعلیم دی. په دنیا کې ډېر ځایونو کې داسې کمیونټي سکولونه شته دي. زموږ خو کروڑونو یو په خپله خاوره. ګوره دا ظلم دی. په لکونو پښتانه ماشومان دي چې په پردۍ ژبه په خپله خاوره ورته په پردۍ ژبه کې زده کړه ورکړی کېږي. ولې د دې اډو څه توک نه جوړېږي؟ دا غیر آئینی زه نړیوال قانون ته تاسو تپوس کوئ چې هلته کې دا غیر آئینی دي، غیر قانوني دي. لږ د غلامۍ د غلامۍ یو حد دی چې په لکونو پښتنو ماشومانو ته په خپله خاوره په پردۍ ژبه کې زده کړه ورکړی کېږي. که تا ته یو ژبه اهم ښکاري، که ته وایې چې یاره انګریزي ژبه اهم ده نو د ژبې په توګه وښایه ماشوم ته انګریزي ژبه پې ښه ښکلې زده کړه. موږ خو دا نه وایو چې انګریزي ژبه مو زده کوئ، انګریزي ژبه زده کوي خو د ژبې په توګه څنګه چې نور نړۍ کې. دا اوس هالینډ والا دې ملګري خبره کوله چې هلته کې زموږ نه په د هغوی ټول آبادي به چې دی نر او ښځې چې دی ټول په پلکونو وي، موږ خو په کورونو یو، زموږ ماشومان صرف پلکونو دي. هغوی په خپله خاوره په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي او دومره مصرف کوي چې تا ته اندازه نشته دی څومره خرچ کوي لګیا دی. نو بیا موږ ولې موږ له څه چل شوی دی؟ دغه شانتې سند ژبه کې سند دغه کې چې دی صوبه کې په سندۍ ژبه کې نظام تعلیم دی نو هلته څه چلو شو؟ خو په پاکستان کې دی که نه څه چلو شو هغې سره؟ که چېرته پرمختګ دپاره ته وایې چې انګریزي لازم ده، انګریزي زده کړه، انګریزي ته څوک نه منې کوي. که ته وایې چې یاره د پاکستان د خاطر چې دی اردو زده کوم، اردو زده کړه، د ژبې په تور زده کړه. که پارسي زده کړې د ژبې په تور پارسي زده کړه.
ته چې کوم ژبه زده کول غواړې د ژبې په توګه په نصاب تعلیم کې د ژبې په توګه واچوه ماشوم به ښه ښکلي زده کړي خو په بله ژبه کې زده کړه ورکول په پردۍ ژبه کې زده کړه ورکول دا فکري غلامي ده د دې نه به راوتل غواړي لاړ شه وګوره دنیا ولټوه خپله به تا ته اندازه وشي چې یاره څه روان دي او څه نه دي روان کبیر ورور وایي چې یو پوښتنه بل لرم چې خان تحریک د اسلام آباد په پرلط کې برخه واخیسته ولې ستاسې ناسته ډېره تته او کمرنګې وه تاسې باید ډېر فعال وئ کبیر ورور وایي کبیر صالح کبیر وروره داسې ده چې د تیر 1200 کالو راسې موږ لګیا یو تقریبا خوشا سل لاریونونه سیمینارونه ناستې دا به موږ کړي وي او د خپل فکر او د خپل سوچ مطابق لګیا یو خلکو ته بارها موږ د زړونو په تړون باندې بیا موږ سیمینارونه کړي دي ناستې مو کړي دي خلک مو راوړي چې د زړونو تړون دپاره د یو بل پوښتنې ته راپاڅېدل پکار دي د یو بل پوښتنې بیا موږ چې دی نو چغې وباسو دغه کوو په بعضې نیم څیزونه داسې چې لږ رو قدم ایښودل چې دی دا ځکه چې په دې ملک کې ډېر څه داسې روان دي چې اندازه تاسو ته نشته دی چې یره کې وي انسان چې یاره داسې نه چې روان یم چا پسې که چا پسې روانېږم نو داسې به نه چې دی به هم داسې رواني که نه وروسته به بل طرف تاویږي نو بعضې نیم وختونو کې لږ داسې یره وي نور پښتانه که د هر پښتون چې وي که هغه د پښتون قوم د یووالي امن او پرمختګ یا د تپوس یا پوښتنې په دغه کې راپاسي نو موږ به یې تاییدوو موږ به یې که خیري مرسته ملګرتیا هم کوو او داسې ده یو وي ښکاره ملګرتیا یو وي چې دی نه ملګرتیا تنظیمي نو تاسو ته به خیر بعضې خبرې د دغه نه وي زما د تلک نه مخکې چې دی نو 3 ورځې 4 ورځې مخکې زه ملک کې نه وم ملک ته راغلم بیا نو د هغې نه مخکې چې دی نو ملګري د غیر تنظیمي شکل سره موجود او ډېر داسې ملګري زموږ داسې دي چې هغه د ورځ دغه نه موجود خو بعضې څیزونه داسې دي چې هغه ښکاره کېږي او نه ښکاره کېږي بعضې څیزونه موږ ښکاره کول غواړو او نه ښکاره کول غواړو په دې منځ کې څه وسلوال هم دغه وکړو چې یاره کوشش یې دا وکړو دلته د ملګریو چې یاره دوی لږ اړخته شي پاتې شي نو هغه هم داسې واقعیات پیښیږي چې هغې ته هغه ټول راغونډ کړي یو دغه به جوړېږي بیا هم که چېرته داسې خلکو ته لګي چې یاره مونږ په تنظیمي شکل هسې خو مونږ ناسته کړې ده او په تنظیمي شکل مونږ لږ کمزورې ناسته ښودلې ده یا دغه ښودلې نو هغه یو خو زما په ملک کې غیر موجودګي وه او دویم د لږ داسې وسلوالو اړخ نه دباو ملګرو لږ دا نور داسې هم څه دغه شو خو په پېښور کې د دې درنید کې د شرکت دپاره باقاعده لاریون شوی و د ډاکټر خان تحریک طرف نه نور ملګري چې دی نو که تاسو وګورئ ډېر تکړه ملګري چې د هغوی په فیسبوک پاڼه وګورئ نو د ډاکټر خان تحریک سره تړون به وي او هغه به په هغه ځای کې موجود نو ډېرې خبرې داسې چې بعضې په ګوندي شکل کېږي بعضې نه کېږي عبدالقدیر ترکی صاحب و چې ډاکټر صاحب تاسو سره صوبایي حکومت دا منلي چې پښتو کې به درس ورکول کېږي که نه عبدالقدیر ترکی صاحب موږ سره صوبایي حکومت نه دي منلي چې په پښتو ژبه کې به درس ورکړی کېږي او کله یو بانه ده او کله بل بانه ده خو دغه شانتې دا به هغه ورو به یو زور را پیدا کول غواړي ما ته نه ښکاري چې دا دومره د رضا کار دی او بل پښتانه ګوندونه پښتانه دغه به راوچتول غواړي او انشاءالله چې کوشش به دا کوو چې کوم خلک په پښتنه خاوره د پښتون اختیار خلاف دي چې هغوی د هغوی مخنیوي وکړو که هغه د الیکشن په لاره کې وي که په نورو لارو کې وي خو د هغوی مخنیوي به کوو نو الو به چې دی دا ګام سرته رسي که خیر جانان بنیری صاحب د کراچۍ نه سلامونه را لېږلي دي
میر عالم صاحب سلامونه را لېږلي دي، شمس الدین صاحب سلامونه را لېږلي په خاصه توګه. جانان بنوري صاحب الله مخاده او بل لره او تمه لرم چې ډېر ژر به که ښایي تاسو لږ نور هم اکټیو شئ کراچۍ کې. دا د الله شکر دی کراچۍ کې زموږ وړه شانتې دغه ده او تاسو مشران یې نو کوشش انشاءالله کوو که خیر چې نور هم پکې وشي. سالا کبیر ورور وایي چې کابل ته کله تشریف راوړئ چې دلته درته غونډه را جوړه کړو. او شمس الدین صاحب ډېره ډېره مننه، الله مو خاده آباد لره. میر عالم صاحب ډېره ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د سالا کبیر صاحب چې دی نو نږدې ده که خیري چې افغانستان کې به تاسو مو ووینئ او زه به ملګري به تاسو سره بیا رابطه کې شي که خیري. کوشش کوو. عزیز جبار خیل ورور وایي چې آیا تاسو د پښتون دپاره څه کړي؟ عزیز جبار خیل صاحب موږ د پښتون دپاره څه کړي دي؟ موږ د پښتون دپاره د څه کولو چې څومره زموږ توان دی هغه کوو لګیا دی. که تاسو زموږ د پاڼه وګورئ نو که تاسو وایئ چې یاره پیسې مو ورکړي دي یا مو له سړک جوړ کړی دی یا مو له هسپتال جوړ کړی دی نو هغه خو لا موږ څه سیاسي ګوند نشته دی او نه څه دغه شته دی چې یاره سړکونه ولې جوړ کړو یا څه نور څه ولې جوړ کړو. د هر ګوند او د هر خپل یو شکل وي د کار کولو. نو تاسو زموږ پاڼه وګورئ که تاسو ته ښکاري چې یاره موږ څه کړي دي خو ښه که څه مو نه دي کړي نو الله دې وس راکړي چې څه وکړو او انشاءالله چې وس به راکړي چې ډېر څه به وکړو. خیر پښتو سره مینه په نوم باندې یو ملګری دی وایي چې سلام ډاکټر صاحب په ټوله معنی پښتو نشته که څنګه مکتبونو کې؟ مننه جواب په هیله. پښتو سره مینه په دې نوم باندې پښتو سره مینه وروره داسې ده چې په ټوله معنی په پښتو ژبه کې زده کړه نشته. وروره دا د نړۍ د ټولو قومونو د ماشومانو هغه بنیادي حق دی چې زموږ په لکونو پښتنو ماشومانو ته په خپله خاوره حاصل نه دی. نو سوال به کوو بلکې خواست به کوو او زور به را پیدا کوو چې دا د حقیقي خوددارۍ ازادۍ او پرمختګ طرف ته به دا ګامونه ایږدو که خیر وي. د جاپان نه یو ملګری دی محمد علي اچکزی صاحب سلامونه وایي. جاپان محمد علي اچکزی صاحب وعلیکم السلام، ډېره ډېره مننه، الله مو خاده لره. بسم الله مفتون صاحب سلامونه کوي. بسم الله مفتون صاحب وعلیکم السلام، سالات دي تاسو ښه او نوی ځایونه دي مبارک شه، الله دې نور هم کامیاب کا. تمه ده چې ستاسو لویه کامیابي ووینو او انشاءالله چې ستاسو غونډه کې مخلص خلق الله تعالی ورکوي، د هر طرف یې ورکوي، الله مو کامیاب لره. قدیر مرزا کټوال صاحب وایي چې ستاسو په ان روانه پښتنه پرلط به په همدا ځای ختم شي که دا سلسله به اوږده شي. قدیر مرزا لکټوال صاحب داسې ده چې دا نه ختمیږي ځکه چې اوس پښتون چې دی په دې پوهېږي چې د زړونو د تړون دپاره د یو بل پوښتنې ته راپاڅېدل ډېر اهم دي او زما د ملګرو خو د تېر 12 کالو راسې دا کوشش دی چې پښتنو ترمنځ د زړونو تړون را پیدا کړو او زړونو تړون چې دی موږ بیا خلکو ته وایو چې د یو بل پوښتنې سره راځي. موږ د تېر 12 کالو راسې همدغه په دې 2-3 موږ سیمینارونه ناستې مو کړې په دغه کې پېښور پولیس کلب وغیره کې چې یاره د زړونو تړون دپاره کار وکړي او د زړونو تړون چې دی نو هغه د یو بل پوښتنې سره راځي او موږ خپل هغه بریا وینو چې پښتنو ترمنځ د زړونو تړون را روان دی که خیري ځکه چې د یو بل پوښتنه کې ډېر لوی اثر دی او که الله تعالی موږ د بنیادي زده کړې په خپله ژبه کې د بنیادي زده کړې دا بنیاد طرف ته بوتلو نو زه د پښتون قوم په دا لویه کامیابي وي او الله دې وکړي چې انشاءالله چې دې کامیابۍ طرف ته موږ لاړ شو. کبیر خان وزیر ورور وایي چې ستاسو تحریک زنده باد
خو تاسو فند د تحریک لپاره جمع کړي، تاسو خو حکومت هم نشته. کبیر خان وزیر فند او فند ها تاسو فند د تحریک لپاره راغلی، خو تاسو خو حکومت هم نشته. لکه تاسو چې کومه مرسته غواړئ خلکو نه، نو تاسو خو حکومت هم نه لرئ، څه خیر ښېګڼې کارونه هم نه کوئ. د مرستې څه لپاره غواړئ؟ مقصد یې دغه دی. کبیر خان وزیر کدیر خان وزیر صاحب عابد صاحب ما سره ناسته او دوی چې زما په خیال کمی هلې ځلې کوي یا د کوم خلکو سره ناسته پاسته کوي لګیا دي، دا سیمینارونه کوي، دا چې دی نو دا تاسو لږ د عمده پاڼه چې کوم تاسو دا لایو وینئ په دې وخت کې، دا تاسو لږ لاندې پورې لاړ شئ په دې کې د دې کال 2 دانه وګورئ، تاسو ته به اندازه وشي چې د ډاکټر خان تحریک چې کوم نظامتي ټولنه ده چې مشر عابد منیر دی، عابد منیر خان دی، د هغوی څومره مصرف دی، څومره مصرف کېږي، څومره روانه ده، څومره مېلمانه، څومره دغه د هغوی کار روان دی. دوی خو ورو ورو د مرکز جوړولو خوبونه ویني، د ډاکټر خان تحریک مرکز جوړولو خوبونه ویني. هغه تاسو چې کوم خبره کوئ د فاونډیشن ډاکټر خان فاونډیشن په نوم باندې یو بل زمونږه څانګه ده، هغه مرسته کوي د خلکو سره او ډېره فعال نه ده، خو د الله شکر دی چې کافي حده پورې لګیا دی، د خپلو وروڼو خویندو سره مرسته کوي، ماشومان یو بل کې لګیا دي مرسته کوي، نو هغه کار هم روان دی خو لا راښکاره نه وي. د مرګري خپل سوال واضح کو دی وایي چې یعنې تاسو د تحریک په څه چلوئ؟ تاسو سره حکومت هم نشته، تاسو له فنډ وغیره څوک درکوي؟ اوس پوه شو، ذکر مننه چې تاسو دا خپل پوښتنه چې دی دغه کړه. په ملګرو کې خپلو کې چې دی نو فلحال دغه روان دی او حکومت خو نه خو مونږ ته حکومت راکوي او نه راکوي او نه راکوي او نه چې دی نو یو سیاسي پارټۍ چې دی نو هغه مونږ ته څه د مرستې غاړه ږدي یا غاړه به کېږدي. او وجوهات دا دي چې د هر چا نه مونږ ته څه ناسې یېرېږي. بل دا به زموږ خوشقسمتي وي چې مونږ لږ سخت دریځ راښکاره شوي یو. بعضې پښتنو ته داسې ښکاري چې یاره مونږ سخت دریځ یو، مونږ لږ په خپله بیا له پېژنګلو ژبه جامد دستور لږ سخت یو، نو دا هم د الله شکر دی مونږ یو. دغه وجه ده چې ډېر خلک مونږ سره لږ مرسته نه یېرېږي. بله مونږ نه خلکو ته دا یره ده چې یاره دا چېرته بیل وجود طرف ته د دې دا ګام لاړ نه شي. نو ډېرې داسې خبرې دي چې هغه مونږ چې کوم خپل ملګري یو نو که هغه دلته دي که هغه نور ملکونو کې دي په خپلو کې لګیا یو او د دې تحریک د خپل وس مطابق دا تحریک مخکې بوځو لګیا یو او انشاءالله چې ملګري زیاتېږي، وس به هم زیاتېږي او دا کار به مخکې ځي که خیر. بسم الله. مفتون صاحب وایي چې ډاکټر صاحب ته د عمرې مبارکي وایم او کابل ته ستاسو راتګ په تمه یم، ډېر زر په خیر راشي. بسم الله مفتون صاحب ډېره ډېره مننه، الله دې تاسو بیا بوتله کې ډېر روحاني هغه تازګي راځي انسان کې، د دې شعوري کارونو نه لږ ډېر یو څو ورځې دپاره وتل پکار وي او ډېر ډېر ښه روحاني سکون ملاویږي انسان ته او بل لازم هم د موږ د مسلمان په توګه باندې او انشاءالله کابل ته نو هغو چې ملګري درځي تاسو ته ښه پته لرم تاسو ته خامخا وایي نو الله مو ښاد وبال. دا اسلم جان امرخیل ورور دی چې تاسو ولې منظور پښتون سره اسلام آباد کې ګډون ونه کړو؟ اسلم جان امرخیل امرخیل ورا منظور پښتون سره مونږ ګډون ونه کړو. دا خو خیر دغه د ګډون مو کړی دی په تنظیمي شکل مو هم کړی دی او په غیر تنظیمي شکل مو هم کړی دی. د چیرمین چې دی نو باقاعده په سټیج هلته نه تقریر هم کړی دی عابد منیر خان او زه خو تقریر بس بعضې څیزونه داسې دي چې هغه تقریر نه وتي لکه هسې ما ته خو سپکاوی ښکاري چې یاره مونږ لګیا یو د چا نه غواړو، لږ زور پکار دی او بل هم مړي دي نو زه خو یم خیر دی زما سره سل دی رانه نور هم والي خو په پښتنه خاوره
په پښتو د پښتون اختیار دی راکړي. نو په دې به کېدای شي چې ډېر پښتانه مانه خفه شي او بیا راته یو سخت دریځ دغه ووایي، خو زه وایم چې یاره دې خلکو ته ویل پکار دي چې زه ورته وایم عمل کې چې سل نور واخله په سر کې پکې ما واخله، خو په پښتانه خاوره د پښتو او پښتون اختیار راکړه. ځکه چې تر څو به مونږ د خپل مړي جاړو دا خو جړا ته به نه شو، کله به راله کورونه ورانوي، کله به د کورونه مو شړي، کله به چې دی نو کله به مو وژني، کله به مو بېعزته کوي، کله کیسه ډېره اوږده ده. دغه یو د پښتون اختیار دا کیسه چې دی نو دا دې ته مو د الله تعالی جوړ کړي. بابو صافي یو ورور دی چې ستاسو د تحریک به د پښتنو د بربادۍ سبب جوړیږي، ټول غدارانی بس نور د پښتنو د ګریوان د لاس وباسي او پښتانه ژوند ته پرېږدي. بابو صافي وروره وجوهات سری چې تاسو وایي چې یاره موږ ټول غداران یو او موږ به د پښتون قوم د تباهي سبب جوړ شو. څنګه غداران یو موږ او موږ به څنګه د پښتون قوم ته دغه موږ خو د پښتون قوم په خپله ژبه کې زده کړه غواړو، په پښتنه خاوره د پښتو او پښتون اختیار غواړو. دا به څنګه چې دی نو د پښتون قوم د تباهي سبب جوړېږي. آیا ته څه وایې چې په دې یو قوم چې په غلامۍ کې دی هغه هم په غلامۍ کې پرېږده تاسو په خپله ژبه کې د زده کړې خبره ونه کړي، ځکه چې دا خو ستا اکا ته یا تا ته چې دی نو دا لږه دغه خبره ښکاري، ناروا خبره ښکاري. لږ سوچ وکړه چې ما نړۍ دا حق راکوي، ما ته چې دی نو دا ستا آئین راکوي، زما آئین راکوي، د ټول نړۍ چې دی نو هغه ما ته دا حق راکوي، مذهب ما ته دا حق راکوي چې په خپله ژبه کې زما بچی چې دی هغه زده کړه وکړي، په خپله خاوره زه خپل اختیار ووینم، د پښتو اختیار ووینم. څنګه چې دی نو دا لږ پوهول پکار دي. تاسو ما پوهه کوي، ما کانې کوي، زه به خیر دی بس به کوم، خو ته راشه خپل مشران دې راوله ما سره کښېنه، ما راوغواړه چېرته هم چې زه به درشم هلته به کښېنو. ته ما ته ووایه چې زه په کوم صورت جرم کوم، په کوم صورت چې دی نو زه د پښتون قوم سره ظلم کوم لګیا یم، په کوم صورت زه غدار یم. په خپله ژبه کې زده کړه غوښتل چې دی نو دا غداري ده، په خپلو وسایلو اولنی اختیار غوښتل چې دی دا غداري ده، د خپل دود دستور دننه ژوند تېرول دا غداري ده. دا زه خو حاریان دا یم چې په خپل که یو پښتون وایي چې په پښتنه خاوره د پښتو او پښتون اختیار وي، نو دا څنګه دا غداري شوه یا جرم شو. لږ سوچ وکړه، د فکري غلامۍ نه ضروره. فکري غلامي چې دی نو دا ډېر بد شی دی. انسان د غلامۍ د هغه فکر نه هم دغه کوي چې یاره بس زه غلام ښیم. بارک عیساخیل په نوم باندې یو آی ډي ده، هغه وایي چې سلامونه ډاکټر صاحب، ستاسو کوششونه د ستایلو وړ دي، موږ در سره یو. غفار د جرمني نه. غفار صاحب الله مو کامیاب کا، الله مو ښاد او آباد لره، او الله دې وکړي چې زموږ دا کوششونه حقیقت کې کوششونه ثابت شي او موږ چې دی نو د حقیقي خوددارۍ، ازادۍ او پرمختګ طرف ته لاړ شو. که نه وي نو بعضې پښتانه وروڼه چې دی نو هغه په موږ د دې غدارۍ او د دې جرم د دې دغه یا فتوې لګوي. نو الله دې وکړي چې داسې غلامۍ نه موږ راوځو، د داسې فکري غلامۍ نه او د اغیارو دلالانو پسې دا ودرېدل چې دی نو دا پرېږدو. نو یو ځل بیا زه تاسو نه د اجازت اخیستو نه مخکې یو ځل بیا زه تاسو ته وایم چې پښتنو د رښتینې خوددارۍ، ازادۍ او پرمختګ اړخ ته اورنۍ ګام خپله خاوره په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه ده. نو راځئ پښتنو چې د خپل منځه ټول اختلافات یو اړخ ته کړو او په خپله خاوره د رښتینې خوددارۍ، ازادۍ او پرمختګ لپاره خپلو ماشومانو ته په خپله پښتو ژبه کې د بنیادي زده کړې بنیاد کېږدو. الله مو ښاد او آباد لره، خوشحاله اوسئ. الله په